ګیلمن دا دې ته ما عزت ورکړو نو شو د خپلې غلطۍ د معافي وغواړي خبره ختم معافي غواړي د ما ده نه ده یا قامه چې کله هم ټیک ټاک سوشل میډیا کوله وای نو د ګیلمن او کاشفو او شارام دا پکې مخې ته راځي او دا غلغلې پکې خوري او قامه که بل طرف ته مونږ وګورو ګیلمن اور په شمشتو هغه خپل شیخ کارا کړی دی او خلکو ته وایي چې دوا درې خوندان زما دي او دا ټول شی پکې منډلي دي او که تاسو هم راځئ نو ما سره نکاح وکړئ بالکل دا ویلو چې زما یې غیرت الدله دوسه پړوا زه قانون بلاس کې نه اخلم صحیح شو اوی قانون بلاس کې اخستم خبردار قانون په لاس کې وانخلي قانون کو په حرکت کې راغی نه بیا بل لخپید واړو چې تکړی او د میر غضب په ځای بر پکې مولې وخی نو د دې خلاف بیا انکوایري وشي مونږ هم پښتانه یو او مونږ په پښتو بیا سر ورکو و طلاق د پښتون شی واړه وا ته پښتون نه پښتون ستا پشان نه شی دی اوغه او اوس مولا مفتی رضان نه جوړ کړی دی او زرازي سوشل میډیا باندې زخواږي پستی خبرې کوي مردنا زارشا یره قامه په سوشل میډیا باندې داسې د ټاپ درګان هم شته شارام څخه قسمه خلک راويستو په شریعت کې د انویسټیګیشن نمخ کې تاسو دواړه د مرګ د سزا قابل یې یا قامه که تاسو ته معلومه یې په پاکستان کې د ډیر زیات زوري نو که تاسو ته معلومه یې ګیلمن ډیره تیز جنۍ ده اړتیا درته وایم چې شانام په ماپای مجبور شي تلاوي معافي یره قامه قبل طرف تاسو وګورئ نو دا ګیلمن اور په شمشتو چې کوم دا په ټیک ټاک کې د خپل خټکی خربوزي اړي راړي او سم شي دی نو سم شي نو خرچه را باندې وکړ چې دا شی در باندې وم دا بدبودار شي زنه ومه ځکه چې دا درې سلور خاوندانو ټیل وهلې دي تدینه باید د تنور مورې راخکړي بس قامه ته داسې خراب خزو د شر نه دی الله هر انسان په امن وساتي ځکه چې دا ګورې ډېر بدبودار بوټي دی توبه خدایا نو بس تیار که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل ور سره سبسکرایب کړئ په نوټیفیکیشن بیل آن کړئ چې ویډیو مخکې درځي